دا شورا په مراسمو کې اشرف غني او امرالله صالح څه وویل، څه وایي، څه غواړي او څه پلان لري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي له طالبانو سره سوله د کومې معاملې او د سیاسي قدرت د ویش په معنا نه ده. ولسمشر غني دا څرګندونې یکشنبه کابل کې د عاشورا مراسمو ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې سولې ته باید د افغان وګړي له نظره وکتل شي چې د ده په وینا د تل لپاره د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلي غني په دې غونډه کې چې د هغه دواړه مرستیالان هم حاضر وو یو ځل بیا د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار وکړ. ولسمشر وویل هغه زمانه تېره شوې چې هر څه د یو واړه اقلیت د ګټو په شاوخوا کې څرخېدل. جمهوریت د افغانستان د ټولو خلکو نظام دی. جمهوریت لوی ظرفیت لري چې هر څه جذبولی شي. غني د کربلا د پیښې په ویر کې راټولو شویو کسانو ته په خطاب کې وویل هیله یې دا ده چې له سولې ونه ډار شو. دغه راز غني وویل موږ باید د امام حسین رضی الله تعالی عنه درسونه درک، جذب او خپل یووالی خوندي او دولت او ملت اصلاح کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د شیعه او سني د یووالي بیلګه ده او هیڅ راز ګواښ او پلمه دغه پانګه له خطر سره نشي مخ کولی. په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح وویل عاشورا زموږ د هویت او وینې برخه ده. د شمر ډوله او یزید ډوله ټولو پانګونو د شیعه او سني ترمنځ واټن رامنځته نشوی کړ او زموږ یووالی زموږ واقعي مسلماني ښیي. دغه راز د وحدت ګوند مشر محمد محقق یوې غونډې ته وینا کې وویل چې د سولې روان بهیر ملاتړی دی خو جمهوریت او د خلکو حقونه سره کرښه ده چې د ده په وینا باید وساتل شي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د سولې په خبرو کې به د نظام د ړنګولو ترخه تجربه تکرار نشي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني، امرالله صالح او د محقق د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.